خواجه بختیار کاکي رحمت الله علیه چې کله وفات شو دا ډېر لوی نظر دی یاره د دنیا خلک ولاړ دي صاحب صفونه ولاړ دي ټول خلک په دې په انتظار دي جنازه به څوک کوي شاګرد به کوي خلیفه به کوي څوک به کوي جنازه دې کې یو دنیا ولاړ زرګونه لکونه خلک دي دې کې یو سړی راووته وی خدای مو بخښه خواجه صاحب یو وصیت کړی چې زما جنازه به هغه څوک کوي چې څلور صفتونه یې پکې دومره غټه جنازه ده چې بادشاه وزیران هم پکې ولاړ دي زمانه ده چا ده شمس الدین التمش زمانه ده بادشاه شمس الدین التمش دی هم ولاړ وزیران مشیران ټول ولاړ دي هغه څوک به زما جنازه کې چې هغه کې دا څلور صفتونه یو صفت دا چې غلط نظر به په جون کې بچانی ده غلط نظر هلکه څوک د دې نه خلاص شته یو دا چې غیر اختیاري ولګي په انسان هغه معاف دی او لومبې نظر غیر اختیاري لومبې نظر قصدن نه کوي غیر اختیاري لومبې نظر ولګي نو هغه معاف دی او بیا به پسې همیشوالي نه کوي دوباره به نه کوي خیر دا د ګناه ولا نمبر 1 نمبر 2 په دویم صفت پکې دي چې تهجد کې تنې پرې هلکه خلک خو به کله دې پاتې دریم صفت دا چې د مازدیګر نه مخکې دا څلور رکعاته نفل په جون کې نه پرېږدي او څلورم دا چې په جون کې تکبیر اولا نه پاتې شوی څوک شو لکه څلور غلط نظر د ګناه نه چلولې څلور رکعاته د مازدیګر نه مخکې دا نفل یې همیشه کړي تهجد یې کړي تکبیر اولا نه پرېږدي بس ټول خلک په شک کې پرېوتل عالمان نیکان صالحان چې خدای مونږ تهجد کوو خو کله کله قرآن پاتې شي کله نظر هم رانه غلط لګېدل کله مازدیګر نه مخکې ناوخته شوي دي هم پاتې دي او کله رانه څه ورته تکبیر اولا هم پاتې هېڅوک چې راونوتل جنازه تیاره وي خدای مو بخښه که څوک وي داسې روځی یو سړی راغی سر یې پټ چې سر یې پټ دی خواجه بختیار کاکي رحمت الله علیه دا مخ یې ښکاره کړ وی ستا کار خو به وشي خو مونږ دې وشرموو ستا کار به وشي جنازه به دې وشي خو مونږ دې رسوا کړو ولې دا شی ما پټ ساتلی په خلکو ته پته ولګي چې ده کې دا څلور صفتونه شته نو جنازه یې وکړه نو چې جنازه یې وکړه او مخ یې راوړ او څوک و د وخت بادشاه شمس الدین التمش بادشاه دی د بادشاه بادشاهان به داسې خلک د خدای نه به یېرېدل کم بادشاہ چې د الله نه یریږي او په زړه کې د خدای یره پرته وي ده سره به الله مدد کوي او که کم بادشاہ په زړه کې د خدای یره نه ده سره به خدای مدد اړوي څومره چې سړی منصب لویږي ذمه داري زیاتېږي یو سړی د کور مشر دی د کور ذمه دار دی ده نه به د خپل کور تپوس کوي یو سړی د محلې مشر دی ده نه به د ټولې محلې تپوس کوي یو سړی د کلي مشر د ټول کلي تپوس پاتې کېږي یو سړی د ضلعې مشر ضلعې تپوس پاتې کېږي غټ دی که څه خیال نه ساتي یو سړی د صوبې مشر دی د غونډې صوبې تپوس پاتې کېږي یو سړی د ملک مشر د غونډې ملک تپوس پاتې کېږي کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته ځکه خو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي که د فرات دریاب په غاړه سپی د تندې مړ شو نو یې تپوس پې د حضرت عمر راکړي د دریاب غاړې ته ولې تندې نه مري دریاب ته ژبه ورښکته کړي که نه لیکن که دریاب په غاړه سپی د تندې مړ شو نو تپوس به د حضرت عمر نه کړي زما وروڼو دغه به خواجه بختیار کاکي رحمت الله نو ته په اعتکاف کې کم از کم 9 ورځې یا 10 ورځې د دې څلورو ګناه د دې څلورو نیکو خو دې وکړل که نفل دې نه وکړل یوازې مازدیګر نه سهار لمانځه نه مخکې داسې ده که نه ده غلط نظر نه هم بچ شوې تهجد دې وکړل او تکبیر اولا دې ولاړه دا یو فایده